د زلازازۍ باره کې حقیقتونه څوک سکاره د اولې په وړاندې غبرګونونه راپارېدلي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زلازازۍ له تېرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو سرلیک ګرځېدلې. دا چې ولې دومره تبصرې پرې کېږي وروسته پرې غږېږو او لومړی د زلازازۍ باره کې معلومات درکوو. زلازازۍ د پکتیا ولایت د ځاځي ولسوالۍ اوسېدونکې ده. 21 کاله عمر لري. کور یې په کابل کې دی. 4 خویندې لري او ورور نه لري. واده یې نه دی کړی او لا مجرده ده. نظامي زده کړې په ترکیه کې کړې. د 2یم څارنې رتبه لري او له تېرو 3 میاشتو راهیسې په خوست ولایت کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې امیره ده. زازۍ په انګلیسي، پښتو او دري ژبو روانې خبرې کوي. وایي لوی ارمان یې دا ده چې د لوی پکتیا ښځو ته خدمت وکړي. په هر حال زلازازۍ له کومې ورځې چې دنده پیل کړې په وړاندې ګڼ غبرګونونه شته. په افغانستان کې عموما د ښځو په وړاندې چې کله په دندو ګمارل کېږي غبرګونونه وي، خو د زلازازۍ په وړاندې ښایي د دې د لباس له امله هم دغه غبرګونونه ډېر وي. په مخ کې نه غږېږو. تازه د خپلواکۍ په ورځ یې 2 انځورونه خپاره شوي چې زازۍ پکې لوس سر او ویښتان هم د هلکانو په سټایل کې جوړ کړي او دغه راز په وروځو کې هم خطا اچولی چې دغه انځورونه اوس په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي او بېلابېلې تبصرې پرې کېږي. ځینې خلک وایي چې د نوموړي دا کار بیخي نامناسب دی. افغانستان فرهنګي او سنتي ټولنه لري او باید ټولنیز آداب پکې مراعات شي. دوی وایي له دا ډول حرکتونو چې د خلکو احساسات راپاروي باید ترسره نه شي. خو ځینې بیا وایي چې داسې نه ده چې نور ټول هېواد آباد شو او د تبصرو لپاره یوازې زازۍ پاتې شوه. دوی وایي چې زازۍ په دنده کې بریالی ده او د هغې لباس د هغې شخصي مسله ده او څوک باید مداخله پکې ونه کړي. د دوی په نظر هغه وخت بیا فرهنګ او پښتونولي چیرته وي چې کله نارینه د ښځو جامې واغوندي او د ښځینه او دروند لباس د خپلو موخو لپاره کاروي. دوی وایي لا جالبه دا وي چې هغه کسان هم په زلازازۍ نیوکه کوي چې زلفې به یې پر مخ راخورې کړې وي، ږیره او برید به یې دواړه کل او مخ به یې خوی کړی وي. په هر حال تاسو د زلازازۍ باره کې څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.